اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ خویندو او ورونو په ځانګړي ډول د لوی زرین کلاندې اریاب سبسنګ آبتله ګلدره بیدمشت کنج جغتو لعلکی بونګی سیده یا سیده سعادت خیل آدینه سبسنګ باریکاب آبتله کمالخی کلیو او د نورو کلیو چې زه یې نومونو باندې نه پوهیږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که تاسې افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، خلیج او عربي هیوادونه، اروپا، آسیا، استرالیا، نیوزیلند، امریکا، کاناډا، بریټانیا، روسیه، افریقا او یا بل هیواد او یا لویه وچه کې اوسیږئ، دا پیغام ستاسو لپاره دی او تاسې اومه شمېره ولسوالۍ یاست چې تاسو ته دا پیغام درکوم. شاعر وایي خانان خانان لویان لویان پیدا دي، دوی له ازله جنتیان پیدا دي، راځئ چې خوارو له جنت وګټو، هغوی چې مور نه دوزخیان پیدا دي. تاسې کله هم د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او یا د ټول افغانستان لپاره د یو کار او خدمت کولو په اړه فکر کړی دی؟ که ستاسې ځواب هو وي نو دا ویډیو ستاسې لپاره دی. او یا تاسې فکر کوئ چې د هر کوچني او لوی کار لپاره مونږ نړیوالې ټولنې، مؤسساتو، ملګرو ملتونو او یا نورو ته په تمه شو؟ تاسې به پوښتنه کوئ چې ولې همدغه یو پیغام د هرې ولسوالۍ لپاره بیل بیل ورکوي او ولې د ټولو ولسوالیو او ولایتونو لپاره یوه ویډیو نه جوړوي؟ کاش ما د افغانستان هر کلي لپاره یوه ویډیو جوړه کړی وای، خو دا به ډېر وخت ونیسي. خو زه د افغانستان هرې ولسوالۍ لپاره یوه ویډیو جوړولی شم او د هغه علت دا دی چې تاسې ځانګړي، خاص او یا سپیشل یاست. راځئ چې یوه کیسه درته وکړم چې تاسې څنګه سپیشل، خاص یا ځانګړي یاست. بل ځای کې شاعر وایي هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو باربردار شي. یو ورځ خپل کمپیوټر باندې مې کار کوه او چوکۍ باندې ناست وم. مېرمنه مې رانه پوښتنه وکړه چې غواړې لاندې راشې او موږ سره میوه وخورې او که غواړې چې د میز د پاسه راته میوه کېږدم. ما ورته وویل چې میز باندې راته کېږده. زما کوچنی زوی پوښتنه وکړه چې ولې پلار مې زموږ نه جلا میوه خوري او موږ سره یو ځای نه کښېني. ما په ټوکه وویلې ځکه چې زه سپیشل یا خاص او یا ځانګړی یم. زما زوی بیا پوښتنه وکړه چې ولې موږ سپیشل نه یو. ما ورته ویلي چې تاسې ماته ډېر سپیشل یا ځانګړي یاست. په حقیقت کې هر انسان سپیشل یا ځانګړی دی. نو ځکه چې د افغانستان هره ولسوالۍ او هر کلی ځانګړی یا سپیشل دی، نو تاسې د جغتو ولسوالۍ خلکو باندې په ځانګړي ډول غږ کوم. تاسې چې دا ویډیو ګورئ، دا ویډیو ستاسو لپاره دی. که تاسې کار لرئ او که کار نه لرئ، که تاسې ښار کې اوسیږئ او که کلي کې اوسیږئ، که تاسې افغانستان کې اوسیږئ او که بهر، که تاسې تعلیم لرئ او که نه یې لرئ، که تاسې پخوا کوم مقام درلود او که مو نه درلود، او که تاسې اوس پیسې لرئ او که نه یې لرئ. افغانستان د یو هیواد په توګه او همدغه شان زموږ ولایت، ولسوالۍ او کلی کیدای شي ډېرې ستونزې ولري چې موږ نشو کولی چې دا ټولې ستونزې حل کړو. خو موږ ټول باید دغه یو سوال ځواب کړو: موږ د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او بالاخره افغانستان لپاره څه کولی شو؟ او یا داسې پوښتنه کولی شو: آیا موږ د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او بالاخره افغانستان لپاره کوم کار هم کولی شو او که نه؟ لنډ ځواب یې دا دی چې هو، کولی شو. اوږد ځواب به یې اوس درته ووایم. په هره ولسوالۍ کې او له هرې ولسوالۍ نه موږ داسې خلک لرو: ډاکټر صاحب، انجینیر صاحب، ډګروال صاحب، جنرال صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، معلم صاحب، سرمعلم صاحب، مامور صاحب، مدیر صاحب، رئیس صاحب، معین صاحب، وزیر صاحب، سلاکار صاحب، آغا صاحب، خواجه صاحب، اخوندزاده صاحب، پاچا صاحب، قمندان صاحب، مشر صاحب، د مشر صاحب زوی، د قوم مشر صاحب، کلانتر صاحب، ملک صاحب، قریادار صاحب، وکیل صاحب، منشي صاحب، اقتصاد پوه صاحب، د زراعت متخصص صاحب، سوداګر صاحب، دکاندار صاحب، صراف صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، مرید صاحب، زوار صاحب، کربلایی صاحب، بهر کې زده کړو والا صاحب، ادیب صاحب، شاعر صاحب او داسې نور. دا خلک مې چې اوس یاد کړل او یا داسې خلک چې داسې القاب ونه لري په هره ولسوالۍ کې شتون لري. د القابو نه ورهاخوا داسې خلک هره ولسوالۍ او کلي کې شته چې دا القاب نه لري، خو د خپل کلي او ولسوالۍ لپاره مخلصانه او صادقانه د خدمت نیت او هوډ لري. څه وکړو
او له کوم ځای نه پیل کړو. د هغو خلکو یو لیست جوړ کړئ چې تاسې پوهیږئ چې ستاسو ولسوالۍ او کلي لپاره یو څه کولی شي. پام مو وي چې داسې فکر ونه کړئ چې یوازې د مالدارو او پیسه‌دارو خلکو لیست جوړ کړئ، بلکې د هغو خلکو لیست جوړ کړئ چې ستاسې کلي او ولسوالۍ ته د مرستې لیوالتیا ولري. د دوی د اړیکې شمیرې ومومئ او اړیکه ورسره ونیسئ. هغوی ته ووایئ چې تاسې غواړئ یو واتساپ ګروپ او یا هم مسنجر ګروپ جوړ کړئ. پس له هغه نه یو کس د ګروپ ته اضافه کړئ او دغه سوال یې مخه ته کېږدئ چې آیا موږ د خپل کلي یا ولسوالۍ لپاره څه کولی شو؟ کیدای شي دوی د پورتني سوال لپاره کوم ځواب ونه لري او دلته تاسې کولی شئ ورته خپل پلانونه مخه ته کېږدئ. دې ټکي ته مو ډېر پام وي چې له ډېر کوچني کار او نظر نه پیل وکړئ. دوی ته یې تشریح کړئ چې تاسې د دوی پیسو ته اړتیا نه لرئ، بلکې د دوی ژمنې او اخلاص ته ضرورت لرئ. دوی ته ووایئ چې تاسې یو ځای دا کارونه کولی شئ. هر یو تن ستاسې د کلي یا ولسوالۍ نه چې بهر کې اوسیږي د $1 په اندازه د میاشتې د یو غریب ماشوم قرطاسي مصارف په غاړه واخلي او یا څو تنه هر یو $1 جمع کړئ او د خپل کلي د ښوونځي مارکر یا تباشیر مصرفونه ورکړئ. که هر یو تن د میاشتې $10 جمع کړي، دې سره د یو ماشوم د یوې میاشتې د ریاضي، انګلیسي، د کمپیوټر کورس فیس ورکولی شي او یا کولی شي په دې باندې د ښوونځي د یو مات شوي هنداره بیرته ورغوي او یا یوه ټولګي لپاره سپینه تخته او یا توره تخته واخلي او یا هم د یو صنف لپاره د اوبو ترموز واخلي. $50 سره کولی شي د یوې کورنۍ مصرف ورکړئ او په مقابل کې هغه غریب کورنۍ نه وغواړئ چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. داسې نور کارونه هم شته چې تاسې خپل کلي لپاره کولی شئ چې مالي سرچینو او یا پیسو ته اړتیا نه لري. د بیلګې په توګه تاسې کولی شئ چې د خپلې ولسوالۍ ځوانانو سره مرسته وکړئ چې بورسیو ته نوملیکونه وکړي. تاسې ورسره مرسته کولی شئ چې هغوی خپلې CV ګانې سمې جوړې کړي. ستاسې د ولسوالۍ د زراعت متخصص کولی شي ستاسې د ولسوالۍ بزګرو سره مرسته وکړي چې د کرلو نوې لارې چارې زده کړي. ستاسې د ولسوالۍ هغه ډاکټر چې بهر کې اوسیږي کولی شي ستاسې د کلي یا ولسوالۍ ډاکټرانو سره د درملنې او تداوۍ نوې لارې چارې او نوې او ارزانه ټکنالوژي شریکه کړي. تکړه استاد کولی شي چې نوي او ځوانو استادانو ته د خپل تدریس تجربه او ګټورې لارې چارې شریکې کړي. د رضاکاره کار د پیل او د دې لپاره چې ښې پایلې ولري لاندې ټکو ته مو پام وي. تمه مه لرئ چې زرګونه او یا سلګونه او یا هم لسګونه کسان ستاسې رضاکاره کار سره یو ځای شي. تمه مه لرئ چې یو ځل خبرو سره به خلک ستاسې سره یو ځای شي. د ډیرو نه کیږي، دا سخت کار دی، نتیجه نه ورکوي، شکونه او داسې نورو خبرو سره به مخامخ شئ. څو ورځو، اونیو او میاشتو کې د پایلو تمه مه لرئ. په کمیت او شمیرو تمرکز مه کوئ، په کیفیت باندې تمرکز وکړئ. هر چاته په بار او په تفصیل سره خپل کار او پروګرام تشریح کړئ. که تاسې بیا هم د کوم سوال لپاره ځواب ونه موند، مونږ سره خپل سوال شریک کړئ او مونږ به هڅه وکړو چې ځواب ورته پیدا کړو. افغانستان کې مونږ تقریبا 400 ولسوالۍ لرو. که هر څوک خپله ولسوالۍ کې هر کال یو کس د تعلیم زمینه برابره کړي، نو مونږ به د کال پای کې 400 ډیر د زده کړو څخه برخمن خلک ولرو. که مونږ وکولی شو په هره ولسوالۍ کې 10 تنو ته د تعلیم زمینه برابره کړو، نو د کال په پای کې به د ټول افغانستان په کچه 4 د تعلیم څخه برخمن خلک ولرو. که مونږ هرې ولسوالۍ په کچه یوازې یوې ښوونځي ته د قرطاسي ورکړو، نو د کال په پای کې به 400 ښوونځي د قرطاسي ستونزه ونه لري. که مونږ هرې ولسوالۍ کې 10 تنو ته د راتلونکي لپاره هیله ورکړو، نو د کال په پای کې به 4,000 تنه هیلهمن او مثبت انرژي والا خلک ولرو. یو مشهوره وینا ده چې وایي د زرګونو کیلومترو سفر یو قدم سره پیلیږي. مبارک مو شه، تاسې رضاکاره کار لپاره لومړی قدم د دې ویډیو په لیدو او د دې چینل په سبسکرایب کولو سره اخیستی دی. ډیرو ورو خو هره ورځ کار سره مخه ته لاړ شئ او باور به مو نشي چې 5 کلونو کې څه لاسته راوړنې به ولرئ.
له نیکه مرغه چې موږ په افغانستان کې خیر غوښتونکي او رضاکاره ټولنې او شخصیتونه لکه ډاکټر صاحب رمضان بشردوست، وکیل صاحب سید احمد سیلاب، عطا بنسټ، قمر بنسټ او داسې نور لرو. تاسې به څه احساس ولرئ که تاسې د خپل د کلي او ولسوالۍ راتلونکی رمضان بشردوست او یا هم سید احمد سیلاب واوسئ. هغوی ډیر ښایسته کارونه کوي او تاسې هم کولی شئ. هغوی ډیر ګټور کارونه کوي خو هرې ولسوالۍ او هرې کلي ته نشي رسېدلی. نو راځئ چې یو شخص، یو کلی، یوې ولسوالۍ او یو ولایت ته په یو وخت کې کار وکړو. دا چې زه مالداره او پیسهداره نه یم چې د افغانستان هرې ولسوالۍ لپاره ډېرې پیسې ورکړم، خو زه دغه 1 یورو په ډېر اخلاص او مینې سره ستاسې ولسوالۍ لپاره دلته جلا کوم او ځان سره ایږدم. کله چې تاسې خپل ولسوالۍ کې رضاکاره کار پیل کړ نو هیله کوم ماته احوال راکړئ چې دغه 1 یورو تاسو ته ولیږم. خدای دې نه کوي چې زه ستاسو ولسوالۍ باندې ملنډې نه وهم، مګر خپل وس مطابق او په ډېر مینې او اخلاص سره دغه 1 یورو رضاکاره کار لپاره درکوم. نو تاسې څومره خپلې ولسوالۍ او کلي لپاره برخه کوئ. د دې لپاره چې دا پیغام ډیرو خلکو ته ورسیږي، هیله کوم دغه ویډیو خوښه کړئ، نورو سره یې شریکه کړئ او دغه چینل سبسکرایب کړئ. که تاسې پوښتنې، نیوکې، وړاندیز او یا هم کومه خبره لرئ نو د دې ویډیو لاندې ما سره شریکه کړئ. زه به یا ستاسې کامنټ ته هماغه ځای کې ځواب ووایم او یا هم یو ویډیو کې یې ځواب درکړم. که ستاسې ولسوالۍ لپاره مې تر اوسه پورې دغه شان ځانګړې ویډیو نه وي جوړه کړې نو مهرباني وکړئ لاندې معلومات کامنټ کې ولیکئ. د ولایت او ولسوالۍ نوم، لږ تر لږه د 5 مهمو کلیو یا سیمو نومونه. ډیری خلک دغه ولسوالۍ کې په کومه ژبه خبرې کوي. تر بلې ولسوالۍ پورې د خدای په امان. بله ویډیو کې ستاسې د لیدو په هیله. دا ویډیو په هیڅ ډول سیاست او کوم سیاسي حرکت سره تړاو نه لري. دا یوازې د رضاکاره موخو لپاره جوړه شوې ده.